ملګرو کومه شو چې په سعودي عرب کې سټارټ وه 15 ورځې شو وه، هغه 2 شوګانې وشوې، بیا په اخره کې هغه ولې ختمه شوه، مکمل تفصیل در سره شیر کوو. علیشه کوم چې تاسو کتلی د یو کس ته پکې ګورئ کومې پیسې چې شیندي، په هغې باندې هم موږ ډېر زیاته خبره کړې وایه چې پښتنو کوم حرکت هلته کړی دی نو هغه ډېر زیات شرمناک حرکت دی، ځکه مې کوم پیسې چې ګټلي شیندلي دي بل تاسو ته په سکرین ښکاري هم څونه خلک دې ته راغلي دي، نو هغه هم ډېره زیاته غلطه او ډېره زیات د افسوس خبره ده، په هغې به خبرې کوو. خو داود شاه تاسو ته دا وخت په سکرین باندې ښکاري، داود شاه سره قرار ټي وي زموږ کوم یو ملګری سوشل ورکر هغه ورسره یو انټرویو کړی ده، په هغه انټرویو کې چې کوم دی داود شاه دا اقرار کړی دی چې آیا کومه شو چې وه هغه په نیمه کې په دې وجه باندې ختمه شوه چې خلکو ډېر زیات تنقید شروع کړی و، خاص کر به مونږ کوم سوشل ورکر چې دی هغه به یاد کړو چې هغو پې دونه ډېر زیات تنقید شروع کړی و چې هغه یې په دې باندې مجبوره کړه کومه شو چې وه هغه یې ختمه کړه. یعنې ستاسو که یاده وي کم قسمه ډانس چې په هغې کې کېدو، کم قسمه فحاش قسمه حرکتونه چې کېده، نو بیا کم پښتانه وروڼه چې دي هغو پې دونه زیات ریاکشن خپل شروع کړو، دا یې ویل چې آیا د سعودي عرب کومه پاکه خاوره مقدسه خاوره په هغې کې داسې حرکتونه کېږي نو په موږ باندې به عذابونه، سیلابونه او کمې زلزلې چې دي خو به خامخا راځي، ځکه په پاکستان کې که څه دا کوي زموږ نه برداشت شي موږ هغه هم د برداشت نه وي خو بیا هم موږ برداشت کړو، نو هغه خیر دی. خو که اوس لاړ شي سعودي عرب ته او هلته داسې قسمه فحاش حرکتونه دې نه علاوه کم ډانسونه هغه کوي نو هغه خو زموږ نه برداشت کېږي او نه موږ د اسلام نه زموږ پښتو د دې اجازت ورکوي چې هغه داسې قسمه چلونه کوي. بل کم زموږ پښتانه وروڼه چې دي کومې پیسې به چې پې شیندلې هغه هم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، په دې باندې هم ډېر زیات تنقید وشو، د هغه تنقید له سببه داود شاه دا اقرار وکړو چې آیا پښتنو ډېر زیات خفګان په دې باندې ورته رسېدلی او پښتانه ډېر زیات خفه شوي وو، نو مونږ چې کوم دی بیا داسې چل وکړو ما پروډیوسر ته کال وکړو د هغې ته ما وویل چې آیا زموږ څونه پیسې کېږي هغه مونږ ته راولېږه او نوره کومه شو چې دا هغه ختمه کړه، نو 2 شوګانې وشوې، له 2 شوګانو نه پس کومه شو چې وه هغه بیا ختمه کړی شوه. داود شاه پکې دا هم ویل چې موږ د 3.5 لاکه روپو موږ ورسره خبره کړې وه په 3.5 لاکه او هغه پیسې چې کوم دی هغه به موږ ته اوس نیمې راکړي او نیمې به رانکړي او شو چې کوم دی وایي هغه موږ ختمه کړه. نو منم پښتنو چې کوم تنقید پې تاسو شروع کړی او دغه تنقید له سببه هغه شو چې وه هغه ختمه کړی شوه. دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړه، امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بلې ویډیو کې به ملاوي ګو، د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.